سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او څنګه چې ما ستاسو سره خبره کړې وه چې د کاناډا امیګریشن نه علاوه که په نورو یورپ ملکونو کې یا په نورو ملکونو کې د سټډیز د فری سټډي مواقع یا د سکالرشپ موقع، نو زه به کوشش کوم چې ستاسو سره د په هغې حواله تفصیلات شریک کم، تاسو ته انفارمیشن درکړمه که د چا ښېګړه پې وشي او دغه سکالرشپ ته اپلای کولی شي. نو دا نننۍ ویډیو چې ده دا هم د دغې کوشش یوه حصه ده او زما به دا کوشش وي چې څه نه څه معلومات تاسو ته ترلاسه کړم د سکالرشپ په حواله. دا سکالرشپ چې دی دا د یورپي یونین سکالرشپ دی او دې ته ایراسمس منډس د دې سکالرشپ نوم دی. دا سکالرشپ اصل کې د هغې کسانو دپاره دی چا چې بیچلر ډیګري کړي او بیا په ماسټر کې داخله اخیستل غواړي. نو یورپي یونین چې دی د دې ټول ملکونه تقریبا په دې کې شامل دي، هغه د سپین، فرانس، ایټلي، جرمني او انګلینډ څه یونیورسټیانې دې نه علاوه سکاټلینډ، آیرلینډ. نو ډېر شي ملکونه دي چې ټول په دې کې شامل دي او د هغو یونیورسټیانو چې دي په دې پروګرام کې هغه لکه برخه اخلي د سکالرشپ دپاره. دا سکالرشپ چې دی نو څنګه چې ما خبره وکړه چې لکه فولي فنډډ دی او دا پروګرام چې کومي دا جاینټ ماسټر ډیګري پروګرام دیو ته بیا وایي، نو په دې کې په هر یو پروګرام کې چې دی تقریبا د دریو نه د اوو یا د اتو پورې یونیورسټیانې حصه اخلي او دغه جاینټ لکه څه سمسټر په یو یونیورسټي کې او څه په بله کې څه په بله کې، نو دغه کې دا چې په پوره یورپ کې تاسو وم ګرځئ او دا فل تاسو فنډ کوئ په هر لحاظ باندې. اکثر ملګري دا وایي چې لکه دې سکالرشپ ته اپلاینې ګرانې او څوک پکې دغه کېږي نه، څوک پکې سلیکټ کېږي نه. د دې دپاره واقعي چې لکه دونه اسان خو نه دي، ځکه چې د ټوله دنیا نه دې ته خلک اپلاینې کوي، خو د هر ملک نه چې دی د یو پروګرام دپاره 3 کسان میکسیمم سلیکټ کوي او په دې کې په دې په کټلاګ کې 125 پروګرامونه دي تقریبا. نو هر کال د پاکستان نه هم 100-200 یو نیم سل دومره کسان چې دي هغه په مختلف دغه کې سلیکټ کېږي او راځي. خو زما نشي خیال چې 1% پښتانه هم په دې حواله خبرې دا چې څوک وایي چې دې کې داخله ګرانه یا نه کېږي، نو به هر حال ناممکنه هیڅ نه، خلک خپل کوشش کوي. او په دې حواله به زه ستاسو ته د خپل خورئ کوم چې ذاکر خان نوم دی د سوات، هغه 2 کاله مخکې به د سکالرشپ باندې سلیکټ شوی، هغه خپله ماسټر ډیګري وکړه او اوس چې دی نو هلته جاب کوي. نو جاب چې کله وکړي نو بیا په دې کې دا آفر هم کیدی شي چې تاسو هلته پاتې شئ او 15 کاله پس تاسو ته شهریت هم ملاو شي. په دې حواله به زه تاسو اوس دغه افیشل ویب سایټ ته بوځم چې لکه دغه پروګرامونو ډیډلاین څه دي، تاسو څنګه دې ته اپلای کولی شئ او هر پروګرام تاسو د خپلې دغه مطابق د خپل فیلډ مطابق د هغې سلیکشن کولی شئ. خو میکسیمم چې دي هغه تاسو 3 پروګرامونه سلیکټ کولی شئ، د 3 نه زیات نشئ. نو کوشش داسې کوئ چې لکه کوم ستاسو پری ریکوزیټ برابریږي نو هغه پروګرامونه تاسو سلیکټ کړئ. کله چې مونږ د ډیمو نه راشو نو بیا به نور مهم معلومات هغه په دې حواله چې د دې لپاره لکه سلیکشن کرایټیریا څه ده، بیا د دې لپاره جنرال کم ډاکومنټس پکار دي او خصوصي طور د دې پروګرام چونکې دا هایلی کمپیټیبل دی نو په هغې وجه باندې کمپیټیشن زیات دی، نو په هغې وجه باندې تاسو به داسې ټریکس او ټپس وښیمه چې ستاسو سلیکشن پکې یقیني شي. نو راځئ چې اول دا ډیمو وګورو. عملګرو دا د دغه سکالرشپ دپاره د یورپي یونین د افیشل ویب سایټ دی، دلته دا لیکلي هم دي، تاسو کتلی شئ ان افیشل ویب سایټ اف د یورپي یونین. دلته چې اوس دی دا کم پروګرامونه چې دي هغه هم لاندې لیکلي دي او دیو دا لیکلي دي چې لکه لاندې تفصیل چې ورکړی د هغه د اکیډمیک ایئر 2021 او 22 دپاره که نه، نو دا نوی تاسو دغه سکیجول کتی شئ. د دې نه علاوه لکه ډېر پروګرامونه اکثر داسې دي چې دا وایي چې اپلیکیشن به سبمیټ کوئ بټوین اکتوبر اینډ جنوري که نه، کم کورسونه چې را روان کال لپاره سلیکټ کېږي یا ښودلی کېږي. دلته اوس ما چې څنګه خبره کړې وه چې د 125 ماسټر پروګرامونه دي تقریبا، نو دا ټول دا لیست تاسو کتی شئ. په دې کې د خپلې مرضۍ 3 پروګرامونه میکسیمم تاسو سلیکټ کولی شئ. دا ټول پروګرامونه دي او سلیکشن کرایټیریا د هر یو جدای، نو تاسو کتی شئ چې کوم ستاسو پری ریکوزیټ برابریږي. لکه اوس دا مثال په توګه ارکیټیکچر والا د لینډسکیپ ان آرکیالوجي که نه، اوس که دا زه کولاو کړم نو دا چې کله کولاو شي نو دا تاسو کتی شئ دلته چې په دې کې څومره ملکونه حصه اخلي، دا 3 دي 3 پارټیسپیټینګ کنټریز که نه.
دا درې ملکونه دي. دا اولنی کوم یو دی ایټلی دی، دا دویم چې دی دا پرتګال دی او دریم ګریس دی. ټیک شو. دلته هم بیا دا ملکونه هغه یونیورسټیانې لیکلي ده، تاسو کولی شئ چې کومه کومه یونیورسټي ده. دا درې واړه جاینټ دغه ماسټر ډیګري پروګرام دی که نه، د دې به تاسو له درکوي. دا دې سره سمري لیکلې ده د دې پروګرام په حواله، یونیورسټیانو په حواله دا سمري تاسو یو نظر کتی شئ. بیا پروسیجر څه دی دلته لیکلی ده، دا دی اوسې نه دا د دیو د دې ماسټر ډیګري دپاره دغه یونیورسټیانو یا داخلي پروسیجر دی چې لکه څنګه پروسیجر څه پکار دي، دغه شانتې تاسو ټول پروګرامونه کتی شئ. ما د مثال په توګه دا یو کولاو کو. اپلیکیشن چې دی ښه اپلیکیشن چې راشي ریکوایرمنټ کې اډمیشن پروسیجر الیجیبیلیټي دا ټولې خبرې راشي که نه. نو کومنګه اډمیشن پروسیجر دا بیا دلته تاسو دا کتی شئ. اډمیشن الیجیبیلیټي لینګویج او ویزا دا څنګه طریقې کار به دې وکوئ. الیجیبیلیټي بیا څه ده، بیا امیګریشن نه پس ریکوایرډ ډاکومنټس کوم دي، دا ګوره پروف اف نیشنلیټي، اوریجنل ټرانسلیټډ کاپي، یونیورسټي ډیپلوما، دغه دي کریکولم. ښه دا ټول څیزونه چې دا به آنلاین دا به دغه کېږي ډکېږي، لیګل پکې څه نشته، آنلاین فارم به سبمیټ کوئ د ټولو دپاره. پروف اف انګلیش لینګویج سرټیفیکیټ په دې باندې زه خبرې کوم. موټیویشن لیټر دا تاسو هم پوهم چې دا څه شی دی. موټیویشن لیټر څه دی، دا ځینې څیزونه ډېر زیات ضروري دي. موټیویشن لیټر او نور دغه چې دي دا څه ډاکومنټس دي نو هغه ډېر زیات ضروري دي. ښه دا لینګویج ریکوایرمنټ دی، نو دا آیلټس لکه دوی هم دا وایي چې آیلټس سرټیفیکیټ ګوره مینیمم سکور اف 6 چې 6 وي نو تقریبا ټولو پروګرامونو دپاره 6 پکار دي. دا بیا ټیوشن او دا پارټیسپینټس دا نور په دې حواله باندې نور ټول معلومات دي. نو دا تاسو د هر پروګرام چې کوم کې تاسو انټرسټ وي هغې دپاره تاسو کتی شئ. سلیکشن کنډیشن چې څه دي، څه پروسیجر، ایوالویشن کرایټیریا څنګه به موږ دا ایوالویټ کوو، ایکسپټنس، بیا اپیل سیسټم، بیا انسټرکشنز چې کوم دي. نو دا لکه اکاونټ به کولاو کوئ ځان له، کریټ ان اکاونټ، بیا دویم چې دی نو ساین ان به شئ، دریم بیا اپلیکیشن فارم به هغه به فل ډک کوئ، بیا اپلوډ اټیچمنټس که نه کوم ریکوایرډ ډاکومنټ چې سیو شو سبمیټ به یې کوئ، بیا کنفرمیشن ډیډ لاین، دا ټول څیزونه به تاسو ګورئ. بیا فریکوینټلی آسک کوېسچن بیا دي لکه تاسو هاو کین اپلای ټو ماسټر AILA که نه څنګه کولی شم، دا دي. نو دې پروګرام په حواله باندې بیا چې دي خپل نور کوېسچن هم دي که ستاسو په ذهن کې نو هغه دلته تاسو کتی شئ. بله خبره دلته دا هم ده چې لکه دلته که تاسو راشئ نو دلته هم فریکوینټلی آسک کوېسچن تاسو دا کتی شئ. زه به تاسو له یو بل لینک هم درکړم د فیسبوک د پاکستان کوم کسان چې دي هغو خپل یو فیسبوک کلوز ګروپ جوړ کړی دی، نو ډېر کوېسچن که دې کې نه وي ستاسو جوابونه نو هلته هم تاسو. ښه ملګرو ډیمو تاسو وکته او زه به اوس خبره کوم د دې سکالرشپ د فایدو په حواله. د ټول نه غټه فایده خو دا ده چې لکه دا فولي فنډډ دی. تاسو چې کله راځئ نو په شروع کې به تاسو خپل ټیکټ اخلئ، چې کله ستاسو سلیکشن وشي دې خوا راځئ، ځکه چې د دې خپل پروسس دا وخت اخلي. نو کله چې تاسو ته پیسې میلاویږي په هغه کې وخت لګي، نو هغه پیسې به تاسو خپلې ولګوئ، خو دغه ټیکټ به هم بیا تاسو ته واپس کیږي. د دې نه علاوه ټیوشن فیس چې دی فل لکه دا فری دی، د هغو طرفه هغوی سپورټ کوي. د دې سره سره د یو سیمسټر دپاره لکه د یو سیمسټر چې ختم شي بل یونیورسټۍ ته ځئ یا بل ملک ته ځئ نو د هغو خرچه هم په هغو ده. د دې سره سره تاسو لکه د میاشتې 1000 یورو چې کوم دی هغه سټیپنډ درکوي، هغې کې تاسو خپل خوراک او اوسېدل کولی شئ او ډېر پیسې پکې بچت کولی هم شي، تاسو پې ښه بلها ګزاره کېږي. د دې نه علاوه که تاسو غواړئ نو د سیمسټر په دوران کې کوم چې چوټیانې په هغه ورځو کې تاسو دا کولی شئ چې د یورپ هر ملک ته تللی شئ، هلته کې په خپله مرضۍ باندې دا ستاسو ملټیپل ویزی، نو دغه هم څه مسله نشته. د دې سره سره هیلث انشورنس نو که تاسو خدای مکه ناجوړه شئ یا داسې څه غټه خبره شي، د اپریشن خبره شي، نورې شي، نو هغه هم تاسو بیا په دې سکالرشپ کې دغه فولي دغه چې دی هغه کور دي د هر سره. د دې نه علاوه یو بله غټه خبره چې دا هغه دا ده چې په دې کې هیڅ بانډینګ نشته. بانډینګ مطلب دا دی چې لکه په دې کې دا نه دي ویلي چې تاسو دا پروګرام ختم کړئ نو تاسو بیا د ملک وځئ. تاسو هلته بیا پی ایچ ډي ته هم اپلای کولی شئ که غواړئ. تاسو هلته بیا جاب هم کولی شئ، څنګه چې زما دغه چې کوم دی دا خورۍ چې کوم دی اوس هلته جاب کوي، نو تاسو جاب هم کولی شئ. او جاب چې کله تاسو وکئ په خپل فیلډ کې نو 15 کاله پس بیا تاسو د هغه ملک چې دی سټیزنشپ ته هم اپلای کولی شئ. نو دا ټولې لکه د هغې د دې دغه سکالرشپ چې دی هغه فایدې دي. اوس زه راځمه یو الیجیبیلیټي لکه چې د دې الیجیبیلیټي څه پکار
د الیجیبیلیټي په حواله به زه دا خبره وکړم. یو خو جنرال الیجیبیلیټي لکه د ټولو پروګرامونو لپاره تقریبا یو شانتي او بیا څه پکې سپیسیفیک ریکوایرمنټس دي. نو په جنرال کې خو دا ده چې تقریبا د هر پروګرام دپاره د دوی آیل سکور چې دی هغه 6 پکار دی منیمم. ټوټل بینډ چې کوم دی ستاسو 6 پکار دی. بیا ستاسو ډیګري ده، ستاسو ټرانسکرپټ دی، ایکسپیرینس سرټیفیکیټ دی. دا څیزونه د هر پروګرام دپاره پکار دي. دلته به زه یو بله خبره هم وکړم چې دې پروګرام ته یا دې سکالرشپ ته چې دی نو که تاسو بیچلر آخري سمسټر کې نو هم اپلای کولی شئ، که لږ ایکسپیرینس یې نو هم کولی شئ، او که د 10 کالو پورې ایکسپیرینس یې نو هم دې ته تاسو الیجیبل یې. دا په دې کې فلیکسیبلیټي ده. د دې نه علاوه بله غټه خبره پکې دا ده که تاسو ایون دا چې ماسټر کړی هم یې، خو دویم ماسټر دپاره هم بیا تاسو اپلای کولی شئ او تاسو الیجیبل یې دې پروګرام دپاره. نو دغه جنرال الیجیبلیټي پکار ده چې تاسو په دغه کې په نظر کې ساتئ. بل بیا سپیسیفیک ریکوایرمنټس دي د دې سکالرشپ دپاره. څنګه چې ما خبره وکړه چې دا لکه هایلی کمپیټیټیو سکالرشپ دی، نو دې دپاره ډېر خلک اپلای نه کوي، ډېر کوشش کوي. نو ستاسو څیزونه چې څومره سټریم لاین وي، څومره چې اکورېټ وي، څومره ټو د پوینټ وي، نو هومره به ښه. د دې سره سره بل یو ضروري دغه چې دی سند چې کوم دی هغه لیټر اف ریکمنډیشن دی. لیټر اف ریکمنډیشن چې دی هغه به تاسو له ستاسو پروفیسر یا انچارج یا سپروایزر که دغه دا کاري هر څوک چې نو هغه به تاسو له دغه لیټر اف ریکمنډیشن دغه اپلوډ کوي. د دې پروګرام ټول دغه چې دی پروسیجر هغه آنلاین دی. نو تاسو به آنلاین پروفایل جوړوئ، یا خپل دغه به تاسو ډاکومنټس په اپلوډ کوئ. خو دا لیټر اف ریکمنډیشن چې کوم دی نو هغه به ډایرکټ دا چونکې کانفیډنشلی نو هغه به ډایرکټ ستاسو پروفیسر یا انچارج اپلوډ کوي. نو زما مشوره به دا وي چې چونکې په آخري وخت کې کیدای شي بیا دغه انچارج نه یا چېرته په چوټۍ یا بل سلسله، نو په دې کې تاسو ښه دا کولی شئ چې اول د هغه نه دغه لیټر اف ریکمنډیشن چې دی هغه اپلوډ کړئ، او بیا نور خپل دغه چې دی ډاکومنټ چې دی هغه تاسو پوره کوئ. د دې سره سره سټیټمنټ اف پرپز ورته دی ووایي یا پرسنل سټیټمنټ ورته هم دی ووایي. دا یو ډاکومنټ په ځینو یونیورسټیانو کې پروګرامونو کې دا غواړي. د دې سره دې ته ځینې خلک موټیویشن لیټر هم وایي. په ځینو یونیورسټیانو کې دا دوه څیزونه جدای، سټیټمنټ اف پرپز او موټیویشن لیټر. په ځینو کې چې دا یو مکس کړی، کمباین کړی. دا موټیویشن لیټر چې دی نو دا انتهایی ضروري دی، بلکې زه به وایم چې تقریبا ټول بنیاد چې هغه په دې باندې، ځکه چې ډیګري خو د هر چا سره او پروفیسران چې هر چا له ریفرنس ورکوي، هر چا له ریکمنډ کوي، هر څوک چې څوک ورته ووایي. نو په دې کې موټیویشن لیټر چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. په دې کې به تاسو دا خپل سکلز لیکئ ټول په دې موټیویشن لیټر کې چې یاره مونږه په څه موټیویټ شو او سله مونږ دې دغه ته راځو. اوس دا سټیټمنټ اف پرپز چې دی په دې کې به عموما که دا جدا نو په دې کې تاسو بیا خپل سکلز لیکلی شئ. لکه سکل داسې چې زما دا ډیګري ده یا دا ډیپلومه مې ده، دا مې ایکسپیرینس دی او دا مې سکلز او دا سکلز به د سره څنګه کمباین کوم. نو دغه لکه پرپز سټیټمنټ اف پرپز چې کوم دی دا په دې کې تاسو دغه کولی شئ، لیکلی شئ. موټیویشن لیټر چې ما څنګه خبره وکړه نو په موټیویشن لیټر کې چې بیا دا دی چې تاسو ولې موټیویټ شوئ دې یونیورسټۍ ته یا دې یورپ ته سټډي له ولې راځئ، او ستاسو څه ګول دی، څنګه به اچیو کوو، او ستاسو کوم سکلز چې کوم دي نو هغه د پروګرام لپاره څنګه تاسو سوټیبل دي، لکه څنګه تاسو ځان په دې کې فټ کولی شئ. د دې سره سره لکه په دغه کې موټیویشن لیټر کې ضروري ده که تاسو څومره والنټیر ورک کړئ، که ستاسو چېرته پبلیکیشنز وي، که ستاسو ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز وي، نو چې هغه ټول تاسو په دغه کې په دې موټیویشن لیټر کې ولیکئ. دا ډېر زیات ضروري دی کاونټ کیږي. څنګه چې ما تاسو ته ویلي، زه به تاسو ته یو ټپس وښیم. نو یو ویب سایټ له تاسو بیایم، هغه ویب سایټ چې دی هغه آنلاین ویب سایټ دی او په هغې کې واړه پروګرامونه دي. نو دغه واړه آنلاین پروګرامونو کو پکې تاسو ولیکئ نو ستاسو د سلیکشن چانسز به ډېر زیات شي. دغه واړه پروګرامونه چې دي دا 6 هفتې 3 هفتې پروګرام یې په هفته کې د 100 غنټې او هغه تاسو ته دغه شي د هغې سرټیفیکیټ تاسو ته میلاو شي. نو تاسو دا ویلی شئ چې یاره ما دا سرټیفیکیټ آنلاین کړی، دا مې کړی، دا مې کړی. نو راځئ چې دغه ټپ درته هم وښیم دغه ویب سایټ ته. ګوره د فری آنلاین کورسونو چې ما خبره کوله نو دا لکه تاسو وګورئ mooc.org دا ډېر ضروري ویب سایټ دی او دلته نه تاسو ته ډېر هیلپ حاصلیدی شي. بل دا چې دې سره ستاسو کوم موټیویشن لیټر او ستاسو کنسیډریشن چې دی هغه ډېر زیات دغه کیدی شي، پازیټیو هغه اخیستی شي. په دې کې دا ټول پروګرامونه دي دا تاسو دلته وګورئ آنلاین او دا بالکل فری دي، فری آنلاین کورسز.
ټیک شو دې کې به تاسو څه چل کوئ لکه د خپلې مرضۍ یو پروګرام پکې وګورئ د څو هفتو وي په دې کې ګوره پروګرامینګ چې دا کورسز چې دي دا مختلف بزنس کورسینګ او دا منیجمنټ کورسز کمیونیکیشن کورسز لایف ساینسز که نه دا ټول په دې کې دي او دا بالکل فری دي آنلاین نو تاسو دې له ورشئ او په دې کې یو څو کورسونه په خپل دغه کې ولیکئ موټیویشن لیټر کې یا په خپل ریزومې چې کومه تاسو لیکئ په هغه کې دا منشن کئ نو تاسو ته به دا ډېره غټه فایده ورسوي او په سلیکشن کې به ډېر کار وکړي دا خبره به تاسو ته څوک نه ښیي لکه اوس دا مې کولاو کو دلته رالم ایکسپلور آل پروګرام ټیک شو او دا پروګرامونه دي ټول دا تاسو کتی شئ دا بلاشه پروګرامونه دي او په هر یو کې بیا نور پروګرامونه دي نو دلته که مونږ ګورو چې برکلی والا دي دا اکیډمیک بزنس رایټینګ او مارکیټینګ انالیسس دا کولاو کو فرض که چې دې څه وایي دا اوس د برکلی والا پروګرام دی ښه انرول دونه کسان پکې انرول دي او دلته چې دی دا تاسو کتی شئ چې د دې لینس څو دی 6 هفتې دا ډېر واړه کورسونه 6 هفتې او 3 to 5 hours پر ویک نو مسله داسې چې لکه 3 نه 5 غنټو پورې په یو هفته کې تاسو دې ته کښېنئ په یو هفته کې ورځ هم نه ده او 6 هفتې ټوټل پروګرام دی او پرایس یې څه دی فری نو داسې یو څو کورسونه کو پکې تاسو ولیکئ په خپل دغه کې په ریزومې کې او په خپل لیټرو کې منشن کئ نو دا به تاسو له ډېره غټه فایده درکړي او هغو ته به هم پته ولګي چې یاره د دیو دغه چې دی خواهش چې دی نو هغه دلته راتله دی په دې پروګرام کې چې دیو ډېر کنسرن دی خاص تاسو لپاره یو بل ټیپ هغه دا چې سی وي چې کوم دی هغه خو بنیادي کردار ادا کوي په دې ټول دغه کې په دې ټول پروسیجر کې په دې ټول کرایټیریا کې نو د څنګه چې دلته د سی وي خپل فارمیټ دی دغه شان په یورپ کې د سی وي خپل فارمیټ دی نو زه تاسو بل یو ویب سایټ ته بیایم چې په هغه کې تاسو خپل سی وي جوړولی شئ د هغې فارمیټ مطابق او تاسو یقینا چې که دغه په دغه سټایل باندې خپل سی وي جوړه کړئ نو تاسو سلیکشن چانسز به نور هم زیات شي نو راځئ چې دا ټیپ هم وګورو ها دا دویم ټریک دی کوم چې تاسو لکه خپل سی وي څنګه تیارولی شئ ځکه چې په یورپ کې د سی وي خپل فارمیټ دی او خصوصا د دې پروګرام دپاره چې تاسو سی وي ډېره برابري نو دلته چې دې تاسو راشئ نو څنګه خپل سی وي تیارولی شئ دوی وایي چې دا ون اف د بیسټ نون سی وي فارمیټ ان یورپ که نه دې باندې تاسو کولی شئ بیا دوی وایي چې په 29 لینګویجز کې تیارولی شئ بهرحال ما خو صرف انګلیش سره کار دی نو نه کوو نو دلته به لاندې پکې نور هم بیا تفصیل لیکلی چې څه څه پکې پکار دي نو دلته به ټول نه مخکې به راشي کریټ یور پروفایل که نه نو که تاسو پروفایل نه نو بهرحال رجسټر یې نو اول به ځان رجسټر کوئ که پروفایل یې نو لاګن به شئ زه خو دلته ایز ا ګیسټ ځم نو دا چې لاړم ایز ا ګیسټ نو دلته به بیا تاسو خپل پروفایل کریټ کړئ دا ګوره ویلکم شو بیا پرسنل انفارمیشن به پکې ورکوئ ورک ایکسپیرینس ورکوئ ایجوکیشن ټریننګ او پرسنل سکیل نو دې فارمیټ باندې به تاسو خپله سی وي تیاره کړئ چې په دغه پروګرام کې سلیکشن ستاسو اسان شي ښه ملګرو بله خبره به دا وکړم چې موټیویشن لیټر چې کوم دی نو هغه تاسو کوشش کوئ چې په یو پیج کې ښه کنسایز ولیکئ ښه برابر په هر طریقه باندې برابر کړئ دا موټیویشن لیټر تاسو آنلاین هم په سرچ کولی شئ چې څنګه یې موږ ښه لیکلی شو دغه شانتې سټیټمنټ اف پرپز چې دی هغه به هم کنسایز ساتئ نو دا څیزونه چې دي د هغې مطابق به چې څومره ښه کیدی شي ستاسو نه نو پکار ده چې هغه شان تاسو ولیکئ سی وي چې کوم طریقې کار دی هغه درته هم به وښو دغه آنلاین به ورشئ او خپل چانسز چې دي په دې حواله باندې یقیني کړئ د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان